بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د کامدوست وطنپال مختار لالا د کتاب دومه حصہ یا د دوم اصلاحات چې دي پر هغه باندې خبره کوو چې ډیموکراسي ده او دغه د سیاسي اصطلاحاتو باندې خبره کوو. په هغه کښې زموږ موضوع ده سیاست. سیاست که موږ په اسانو ټکو کښې ووایو، سیاست د یو دوو وګړو ترمنځ خبرو ته سیاست ویل کېږي. سیاست د خپلو حقونو غوښتنو لپاره مبارزه کول دې ته سیاست وایي. سیاست د معلومو اهدافو د حاصلولو لپاره د دولتي او حکومتي ادارو د تسلط د لاندې راوستلو په خاطر د ټولنې لارښودنه او رهبري کول او په دې لړ کښې په علم، پوهه او تدبیر سره په چارو کښې مداخلې ته سیاست وایي. سیاست د ټولنې تضادات او مسایل درکوي او د حل کولو دپاره ورته لارې چارې لټوي. سیاست د خپل ټولنیز چاپېریال تابع وي، د زمان او مکان سره تغیر مومي. ښه سیاست هغه دی چې د ټولنې د اکثریت د ګټو او پرمختګ دپاره وي او د اکثریت د مفاداتو په خلاف عمل کول ولس دښمنه سیاست ګڼل کېږي. یعنې که موږ وګورو سیاست له زمان و مکان سره تغیر مومي، معنا له زمان و مکان سره مراد دا دی، معنا چې په کومه ټولنه کښې د کوم شي ضرورت وي د حالاتو مطابق نو د هغه غوښتنو مطابق مبارزه کول دې ته سیاست ویل کېږي. سیاست یو ډېر مهم شی دی په ژوند کې، مهم کار دی، بیا په خاصه توګه د محکومو کامونو لپاره، بیا په خاصه توګه د پښتون افغان لپاره. پښتون افغان په خپله یو محکوم کام دی، دا ټیم د استعمار په ولکه کښې دی. د پښتون افغان ژبه، کلتور، شتمنۍ، یعنې هر څه چې دي دا ټیم د یو پنجابي استعمار د بهرنیو سامراجیانو په قبضه کې دي. که موږ وګورو زموږ خپلواکي، زموږ ازادي، زموږ امن، دا یو شی هم نشته. نو پر دې بنیاد باندې د پښتون افغان لپاره سیاست چې دی هغه فرض ګڼل کېږي او د پښتون افغان لپاره سیاست کول ډېر مهم دی. نو سیاست لپاره سیاسي پارټیانې، سیاسي تنظیمونه تشکیلول، انقلابي پارټیانې تشکیلول، انقلابي ګوند چې هغه په علم، پوهه او تدبیر سره خپله ګوند، انقلابي ګوند جوړول او د هغه لپاره هدف ټاکل او هغه هدف ډېر واضح وي چې په هغه کښې د خپل قام، د خپل وطن خپلواکي، د خپل وطن سوکالي، د خپل وطن امن، د خپلې وطن چې کومې شتمنۍ دي، یعنې هغه لاسته راوړنه دې ته سیاست ویل کېږي. که موږ وګورو آزاد افغانستان چې هغه دا ټیم د بهرنیو سامراجیانو او ورسره د پنجابي استعمار په ولکه کښې دی، د آزاد افغانستان چې کوم استقلال دی، یعنې هغه هم دا ټیم د افغانستان کوم ادارې دي دا یې ونړولې، د بل په لاس کې دي. نو د دې لپاره مبارزه کول دې ته سیاست ویل کېږي. بیا په خاصه توګه پر محکومو کامونو باندې سیاست فرض دی. ولې چې تر څو پورې دوی خپلواکي نه وي اخیستې، دوی تنظیمي ادارې نه وي جوړې کړي، د خپل ملک، د خپل ریاست او خپل وطن یې خپلواک کړی نه وي، نو تر هغو پورې به دوی سیاست کوي. نو دا زموږ نننۍ موضوع وه. مننه. ورسره دغه راز موږ پر ډیموکراسي یا جمهوریت خبره کوو. د ډیموکراسۍ کلمه د یوناني ژبې څخه اخیستل شوې ده چې د خلکو د حکومت یا حاکمیت معنی لري. د ډیموکراسۍ په باره کښې هر څوک خپل خپل نظر لري. ابراهیم لینکن ډیموکراسي د خلکو د اکثریت لخوا د خلکو دپاره د خلکو حکومت بولي. په خاصه معنی په هغو فیصلو او مسایلو کښې د خلکو برخه اخیستل چې د فرد
او ټولنې په ژوند اغیزه کوي جمهوریت بلل کیږي. د جمهوریت مقبول تعریف دا دی: د ټولنې اوسیدونکو ته داسې چاپیریال ور په برخه کول چې د هغې په وسیله د ټولنیز ارزښتونو او ملي ثروتونو او حقونه په مساوي توګه ګټه واخلي. جمهوریت دوه برخې لري، یعنی سیاسي او معاشي. اول به موږ پر سیاسي دیموکراسي خبره وکړو. سیاسي دیموکراسي په عمل کښې د اکثریت د اقتدار معنی ورکوي. جمهوریت پر ریاست باندې د خلکو د کنټرول او څارنې معنی لري. د قانون په وړاندې د ټولو خلکو برابري، ریاست ځوابدeh کول، قوانین د خلکو په خوښه په اکثریت جوړول، آزاد انتخابات، سیاسي پارټیانې، د تحریر او تقریر ازادي او د فکر او عقیدې ازادي سیاسي جمهوریت بلل کیږي. دغه راز بیا موږ پر اقتصادي دیموکراسي خبره کوو. د پیداوار عادلانه ویش، د پیداواري وسیلو په ملي ولکه کښې اخیستل او هر چاته داسې ملکیت اختیار چې په نتیجه کښې یې د بل چا استحصال نه کیږي اقتصادي جمهوریت ګڼل کیږي. په اقتصادي جمهوریت کښې په ټولنه کښې هر چاته روزګار، تعلیم او صحت ورکول د ریاست ذمهواري وي. په یوه طبقاتي یا استعماري ټولنه کښې جمهوري ازادي حقیقت کښې د بالادستو طبقو په برخه وي. په داسې ټولنو کښې میډیا د سرمایه‌دارو او استعمارګرانو فکر خوروي. ټوله خواري یې د حاکمې طبقې په ګټه وي. محکوم ملتونه او محنتکش طبقات د انساني ضرورتونو نه محروم وي. د پیداوار ذرایع یا د سرمایه‌دارو او یا د استعمارګرانو په لاس کښې وي او ګټه یې هم دغه قوتونه ترلاسه کوي. په انتخاباتو کښې ریاستي وسایل د خپلو ګوډاګانو د کامیابۍ دپاره استعمالوي. جاسوسي ادارې، بیروکراسي د خپلو خوښو سیاسي جماعتونو اتحادونه جوړوي. د میډیا په ذریعه ولله شپه او ورځ پرچار کوي، د دروغو وعدې کوي، په ووټر لیست کښې جعلي اندراج کوي او د نورو ناروا لارو چارو نه کار اخلي. ورسره دغه راز موږ پر ټیکټکس باندې هم خبره کوو. هغه منطقي او سیستمیټک تګلاره ده چې د پارټۍ سټراټیژیکي اهدافو د ترلاسه کولو دپاره د محیط او خاص ټولنیزو شرایطو په رڼا کښې ټاکل کیږي. تاکتیک د مبارزې په دوران کښې د شرایطو د تغیر سره جوخت د مبارزې د شرایط د سمون په خاطر تغیر کوي. څنګه چې د نړۍ سیاسي، اقتصادي او اجتماعي حالات تل په بدلېدو وي، نو د پارټۍ مشرتابه باید د شرایطو د بدلېدو سره سم د جدوجهد د سمولو دپاره خپل تاکتیک ته په مدبرانه توګه بدلون ورکړي. که په لنډه ووایو نو په ګوندي مسایلو کښې نږدې هدفونو ته تاکتیک ویل کیږي. ورسره پر سټراټیژي باندې هم خبره کوو. د جدوجهد په یو خاص او معینه مرحله کښې ټاکلي سیاسي، اقتصادي او اجتماعي اهدافو ته سټراټیژي وایي. سټراټیژي په دغه ټاکلې مرحله کښې تغیر نه منونکې وي. نوموړې اصطلاح د ګوندي مسایلو نه علاوه په پوځي او ډیپلوماټیک ساحو کښې هم کارول کیږي. سټراټیژیک شعارونه هغه شعارونو ته وایي چې د پارټۍ غوښتنې په ټول ټاکلې مرحله کښې بیانوي. ورسره ایډیالوژي په لغت کښې مفکورې ته ویل کیږي او په اصطلاح کښې د ټولو سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، هنري او قانوني نظریاتو مجموعې ته ایډیالوژي وایي. په بله معنی د تاکتیک او سټراټیژي مجموعې ته ایډیالوژي وایي.